منظر صاحب غزل به ته ووایم پښتانه مینه تاسو ته ډالۍ وي خال چاته نه وایم خفه یم خو بس غلی یم خال چاته نه وایم خفه یم خو بس غلی یم خپیمان د مینې په قیسه یم خو بس غلی یم او ما نه خطا شوي چې تا ته مې جانان ویلې ما نه خطا شوي چې تا ته مې جانان ویلې ځان ته په دې وجه غوسه یم خو بس غلی یم او ته چې هر څه وایې دروغ خو میندې یم ته چې هر څه وایې دروغ خو میندې یم زه خو خبر ستا په دغه خوله یم خو بس غلی یم زه ستا د کوپر په پیتوې خو کافر کېږم نه زه ستا د کوپر په پیتوې کافر کېږم خو نه محکم په خپل عقیده یم خو بس غلی یم او نشته مطلب چې د رباب تارونه لږ وچېړي نشته مطلب چې د رباب تارونه وچېړي لږ زه هم قربان او هم ټفه یم خو بس غلی یم او ستا د تلو نه پس خبرې نه کوم خاموشه یم ستا د تلو نه پس خبرې نه کوم خاموشه یم چې دا زه مړ یم که ویده یم خو بس غلی یم مجنونه وخت چې کله راشي نو خبر به شي بیا اوس که زه بد یم او که ښه یم خو بس غلی یم یو کلام بلو ما سره کېنه ورګه وروسته بیره ښه دغه کلام رمیز نادان صاحب ته او ناس ټول ادبي ملګرو ته د پښتنه مینه ډالۍ وي چې بس چې ته تللی نو ما چېرته خندلي نه دي ته به رایاد شولې خو ما چېرته ژړلي نه دي ښکلي خو ډېر دي خو یو ته انتخاب کړی یم چې ته مې ولیدې بل چا ته مې کتلي نه دي منظر صاحب د پلار ارمان راله په دې اختر کې راغې خلکو د خلکو نوې جامې وینم ما ګنډلې نه دي مننه د پلار ارمان راله په دې اختر کې راغې خلکو د خلکو نوې جامې وینم ما ګنډلې نه دي او څه راته نه وایي خو ټول کلی خبر دی په ما اوږدې دي جامې ځکه چې مې خپلې نه دي څه راته نه وایي خو ټول کلی خبر دی په ما اوږدې دي جامې ځکه چې مې خپلې نه دي د محبت تلقین کوي خو بس خبره دا ده چې دوی بیخي له دې کمره غورځېدلي نه دي او زه ماشومتوب کې د ټول کور ذمهوار شوی یم د محبت تلقین کوي خو بس خبره دا ده چې دوی بیخي له دې کمره غورځېدلي نه دي او زه ماشومتوب کې د ټول کور ذمهوار شوی یم زما په شان چرته غربت هیڅوک ځپلي نه دي مات به کړي هر زنځیر د جبر خو لږ وخت به غواړي زمونږ بچي لا د زندان نه هېرېدلي نه دي او زه چې په لاره ځم اکثر راپسې غاپي شاته زه چې په لاره ځم اکثر راپسې غاپي شاته خانجي زخمي به شي تا خپل سپي جوړ تړلي نه دي او زه د خیرات د دیدن غواړم قربان دې شم زه یم ملنګ تا ملنګان چرته شړلي نه دي مجنونه څه د پښتنو په غیرت ووایم تاریخ ګواه دی له میدانه تښتېدلي نه دي ډېر خیال